والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله رب العالمین چې زمونږ او ستاسو اعمال قبله‌ای د هغې دپاره شرطونه دي. انسان به مسلمانی، مؤمن به اخلاص به پکې وي، ریا به پکې نه وي او د شرک نه به ځان ساتي. یو بنیادی شرط چې دې ته اساسی او حیاتی شرط وایي هغه دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به عمل وي، اله به الله قبول کړي. د نبی صلی الله علیه وسلم مینه به پکې وي، محبت به پکې وي، الله رب العالمین به اله قبول کړي. که چرته په یو عمل کې د رسول الله علیه السلام محبت او مینه نه وه او عملو د نبی علیه السلام په طریقه او نقشه باندې نه و، الله یې نه قبلوي. نو د هر څه نه مخکې د خپل نبی علیه السلام سره مینه او محبت هغه پیدا کړو. که چرته زمونږ په زړونو کې د رسول الله علیه السلام قدر او مینه نه وه، موږ مؤمنان نه یو. عمر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روانو او ویل ته احب الی من کل شیء الا من نفسی، تراته د هر څه نه ډیر ګرانې خو د خپل ځان او زړه نه راته ډیر ګران نه، د بچو نه، د مال نه، د اولاد نه، د بیبي نه، د دنیا نه راته ګرانې، خو ماته زما د زړه نه ډیر ګران نه. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي لا یا عمر، عمر مؤمن نه، مؤمن نشي جوړېدلی. نو هغه وایي د الله رسول علیه السلام تراته د خپل ځان نه هم ډیر ګران شو. عجیبه خبره ده، انسان حیران شي. همدا یو مجلس دی او عمر رضی الله عنه لږ ساعت مخکې وایي چې د ځان نه راته ډیر ګران نه او بیا وایي راته ګران شو. نو بعضې علما فرمایي چې عمر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام د ځان نه ګرانو، د زړه نه مو ته ډېر ګرانو. زه دې ټوټه ټوټه شم خو چې رسول الله علیه السلام ته تکلیف ونه رسي. خو هغه د دې خبرې معلومات کو که یو انسان خپل بچی، مال او ښځه او ټوله دنیا په پیغمبر قربانۍ او صرف د ځان قربانۍ ته نه تیاریږي، وایي دا مؤمن نه. دا معلومات یې کو د امت ته ښودله. غرض دا دی چې د رسول الله علیه السلام سره هغه مینه او هغه محبت او هغه تابعداري شروع کو چې کومه صحابه کرامو کړې ده. صحابه کرامو سره د خپل نبی علیه السلام د احادیثو قدر په زړونو کې یو محبت او یو مینه وه. د دې مینې د وجې نه هغوی دا نه غوښتل چې د نبی علیه السلام د احادیثو نه کله پاتې شي. عمر رضی الله عنه فرمایي وایي زما یو ګاونډي او د هغه عتبان ابن مالک الانصاری رضی الله عنه نومو. منګ د مدینې نه لږ غوندې بهر په بني امیه بن زید کې اوسېدلو، لږ بهرو. كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
د نبی علیہ السلام مجلس ته او درس ته به موږ په نمبر او نوبت راتللو. ينزل يوما واذا نزل وانزل يوما، یو ورځ به جمعات ته دی راته درس ته، نو چې د به حدیث واورې د زه به کور کې ناستم، د کور او د خپل کور به مې خیال سات، ځکه بانډه کې اوسېدم. نو د چې به حدیث واورېدل را به وړل ما ته به بیان کړه. نو بله ورځ به زما نمبرو، زه به لاړم، دی به کور کې کېناسته، چې به ما واورېد ده ته به مې بیان کړه. یو انسان چې د نبی علیہ السلام د احادیثو سره دومره شوق ولري، دومره چې په نمبر اورېدلو له راځي، او چې دای واوري هغه ته بیانوي، او چې هغه واوري ده ته بیانوي. آیا دی خلکو به د نبی علیہ السلام طریقه بیا ماتوله؟ آیا دی خلکو چې دومره په شوق احادیث اوریدل، بیا به دوی په بدن کې د نبی طریقه ماته شوي وي؟ نه به او نه ماتېدله. زمونږ شوق کمزورې دی ځکه د نبی طریقې ماتېږي، مینه کمزورې ده ځکه سنت ماتېږي. د رسول الله علیه السلام د تر زوی دی عبدالله ابن عباس و چې کله رسول الله علیه السلام وفات شه، زما یو ملګری و، انصاري و، هلک و، امزولی و، من انډیوال مې و، دوست مې و. ما ورته ویلې یا فلان کی هلم فلنسأل اصحاب رسول الله، راځه چې زو او د نبی علیہ السلام د صحابو نه به تپوسونه کوو، حدیث به زده کوو. فانهم اليوم کثیر، صحابه ډیر دي، ژوندي دي. لا نبی علیہ السلام خو وفات شو، ابوبکر دی، عمر دی، غټ غټ صحابه دي، حدیث به زده کوو. وای دی الک راته ویلې وعجبا لك یا ابن عباس، ابن عباس ډېر عجیبه خبرې کې، د تعجب او ناشنا خبرې کې. اترى الناس يحتاجون اليك، ولستا څه خیال دی چې ما ته واړه واړه لکانی دا خلک به موږ ته محتاج شي، موږ ته به کینی، زموږ تقریر به واوري، زموږ درس به واوري. ابو بکر عمر موجود دی، عثمان او علی صحابه مشران سپینګری شتا. نو کته حدیث زده کې موږ نه څوک نه اوري، واړه واړه لکانی موږ ته څوک کله کینی چې مشران موجودي. عبد الله ابن عباس فترکتو ذالک، دا مرګره مې پرې غوسته چې دا ډیر کمزور مرګره دی، غلطه خبره راته. واقبلت انا، ز شروع شوم حدیث می شروع، یو حدیث او یو حدیث، شوق د حدیثو دیزه تر ورسو چې خبر بشم عن الرجل چې یو سړی دی او یو حدیث زده دی د نبی علیہ السلام. دا حدیث د پیغمبر علیہ السلام نه په خپل غوګونو اوریدل دی او ما ته نه دی را رسیدل. فآتیه زبورلم د دروازې ته، د دې استاد دروازې لبورلم، کور ته به داغه ور حاضر شو چې بلاړم کله دروازې ته، وهو قائل، هغه به ودو د غرمې خوب به کو، قیلوله به کو، ولا غرمه به یولس به وي، ټیم به داسې به ټیم. فأتوسد ردائی علی بابه، صادر به مې راواغست، د هغه په دروازه کې به مې ځان ته بالغ که ډډه به مې صادر ته وواله، هوا به ولګېدله، دوړه به راغله، مخ به مې د خاورو ډک شي. خو استاز قدر او د عالم قدر او ادب دا و چې ما ورته دروازه نه ټکوله چې راوځه شاګرد بهر ناست. د استاز بې ادبي ده، ما به راویسته نه، د خوبه به مې نه راپاڅوم، 12 بجې او بجې به ته ټلیفونو کې وي، نو د شپې ته ګوره، د ټیم ته ګوره، او لا د پاسه پې وده خو نه وي. خاورې ماورې به راباندې پرتې وي، استاز به په خپله دروازه کلاو کړه، زه به یې ولیدلم، راوبوت، چې زه به یې ولیدم، ویلې به یا ابن عم رسول الله، د رسول الله علیه السلام د تره زویه، ما جاء بک، څه شي راوستلې زما دروازې ته؟ الله ارسلت الی فآتیک، جواب به در لېږلی وی، زه به درغلی وی، ته خو د نبی علیه السلام د تره زوی، ستا خو ډېر اوچت مقام دی، ته خو په آل رسول کې راځي، ته خو ډېر اوچت مقام لري.
زه به درغلی وې، زه استاذ به راته ویل، وایي ما به ورته لا انا احق ان آتیک، په ما لازمه ده چې زه به تاله راځم، ځکه زه زده کوونکی یم، زه محتاج یم، زه اورېدونکی یم. وای په دې حالت کې فاسأله عن الحديث، حدیث به مې ترې واورېده، حدیثونه به مې جمع کول. زما هغه ملګری هغه همداسې ګرځېده. کمزوري ملګري سره دوستي مه کوه چې ته سبق زده کې، مړه راځه کاروبار کو، پیسه ګټو، راځه انګلیش زده کوو، لینګویج زده کوو، دا زده کوو، کمپیوټر زده کوو. په مدرسو کې ډېر طلبا داسې چې ملګری پیدا شي، راځه دې شي کې ډېره ګټه ده، د انګلیش کې ډېره ګټه ده. موږ سره زموږ ملګري او د انګریزۍ یو چرچه راله چې انګریزي زده کوو، څه زده کوو، انګلیش زده کوو، دا دی او لینګویج دی او ژبه ده او کمال دی او دا دی او پیسې به ورکولې او زده کولې. علما خو نه شو، امقه خلک هغې کې ډېر داسې وو چې لاړل د کفارو د انګریزانو د امریکایانو ترجمانان شو. خپل کار ته کار ویل پکار دي. ډاکټران څوک به یې که نه، شته ډاکټران جوړېږي به که نه، ساینسدانان به هم جوړېږي. چې موږ علما هم دغه شي ته لاس واچو نو علما به څوک جوړېږي. بیا عالم خپل بچی رالی او انګریزي سکول کې او زړه زه ته ډاکټر جوړوم، زه ته ساینسدان جوړوم، دا د لږو خلکو بچو نه جوړ شوي، دا کافي دي که نه؟ پکار ده چې موږ خپل بچي دین ته وقف. وایي دغه ځوان دغه ملګری ما پرېغوست، یو ورځ داسې راله مسجد نبوي کې زه ناستم، درس مې کو، وقد اجتمع الناس علی، خلک رانه داسې چاپېره ناست. وایي دا ځوان تېرېده، دا ملګری مې چې زه یې ولیدلم او زما دا حالت یې ولیده او دا مجمع راته ولیدله، ویې ویلې هذا الفتى اعقل مني. ابن عباس ډېر عقلمند او ډېر هوښیار، دا خو ډېر پوهه انسان و. علم د حدیثو شوق دله څونه عزت ورکړ، خو شوق څومره و، داسې نه وه چې یو حدیث دی، د نبي علیه السلام د مبارک حدیث پسې تګ، د استاذ په دروازه کې ناسته، دوړه پې لګېدل، ګنټې انتظار انسان له مقام ورکوي. ولې؟ اورېدل هم ثواب دی، ویل هم ثواب. اوس ابن عباس چې په دومره تکلیفونو یو حدیث زده کړی دی، نو ده به د نبی علیه السلام کوم حدیث بیا ماتو چې نه دا حدیث صحیح دی خو زمونږ رواج کې نشته، دا کله کېدلی شي؟ موږ به تکلیف نه دی تیر کړی، نم شوق شته دی. نو چې حدیث راغی او پلار راغی، پلار به مخکې شي، حدیث به شاته شي. حدیث راغی او کلی راغی، کلی مخکې دی، حدیث به پاتې. حدیث راغی او مذهب راغی، مذهب په د پاسه دی، حدیث دی لاندې دنیا شي. ځکه موږ شوق نشته دی، موږ په تکلیف نه دی تیر کړی. یو سړی مړ شو، د هغه زوی ډېر قیمتي څادر ته پاتې شي، څادر خامخا ګراني قیمتي څادر، او د زوی سړی سپلی وي چېرته کباړ کې زړې اغوستې، نو دوړه پې پرېوتله، دا سپلی را واغستلې، د پلار څادر یې را واغسته، سپلی پې پاکول. نو چا ورته وویل چې سپلی د 200 روپو دی او څادر د 2000 روپو دی، په قیمتي څادر باندې زړې سپلی پاکې وي، په دې ما خپلې روپۍ ورکړي دي او هغه ورته د پلار نه په میراث کې مفتو کې پاتې وو. نو د 2000 روپو قدر یې ځکه نه کوو چې هغه مفتو کې پاتې وو، او د 200 روپو سپلو قدر یې کوو ځکه چې د جیب نه پې پیسې تلي. موږ سره د پیغمبر د احادیثو قدر ولې نشته؟ نه مو په خولت ویې کړه، نه ورته ګنټه کېناستلو، نه مو عالم ته انتظار وکړو. موږ خو عالم باندې احسان ورچو، زه ته ناست یم، دله راغلی یم، ما ته به ویې که نه جوماتونه خو څه لږ نه دي، زه به بل ملا لزم. موږ ته خو دا خبرې زده دي، موږ انتظار چاته کړی دی. موږ په دې باندې کم ځای کې روپۍ ورکړه چې یو حدیثو کتاب کور ته راوړم، موږ په دې باندې کله پیسې ورکړه چې دا میموري کارډ ډک کړم او دا پیسې واله دکاندار ته یم دې کې راته بیانات واچوه. موږ خو دې حد ته راورسېدلو د حدیثو په باب کې. زویم په انګریزي سکول کې ناست دی، انګلیش میډیم کې، هره میاشت 5000 او 6000 روپۍ فیس ورکوو. هم د دغې سکول والا په کباړي بازار او قصه خانه کې دکان کولاو کړی دی، خیبر بازار کې پینټ پتلون به هم د دکان نه علي، بل دکان کې نه میلاویږي، کاپۍ به د دکان نه علي، فیسونه به هم ورکوي، او چې پاپړ خوري هغه به هم دننه په سکول کې د کینټین نه علي چې د ګټه وشي.
او چې جمعات ته بچی لیږي نو زمونږ حال والحمدلله موږ په دې مدرسه کې سونه زده کوونکي دي د چا نه هم پیس نه الو خو د نورو جوماتونو حال وایو 100 روپۍ پیس د میاشتې په بچي څوک نشي ورکړه کنه موږ ته معلومات دی او تاسو ته ملای و تماته قاری صاحب په میاشت کې 2 ځله پیس پسې لګي شابه 100 روپۍ د میاشتې نو چې داسې حالت زمونږ د دین سره زمونږ بچو کې به الله عالم څنګه پیدا کوي او موږ ته به دا دین څنګه را نصیب شي امام طبرانی رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل په خپل مسند کې روایت راوړي د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما دی وی بلغنی حدیثا خبر شوم یو حدیث دی او سړی تزده دی او سړی په شام کې دی ډیر کافی مزل دی وای د دې لپاره چې حدیث دی او څونه حدیثونه دي یو حدیث دی شام ته سفر دی د شام د هغه زمانه د اوخ او د اسلاره یو میاشو د یو طرف او یو طرف به د هغه طرف نه 2 میاشتې مزل انا جانه جوړي سورلۍ می ولا واغستل د دې د پاره چې زبر د سفر کوم سامان می واغست توخه د سفر او سامان می برابر روان مزل می او کو شام ته چور رسیدلم نو ما معلوماتو کو چې د حدیث عبد الله ابن انیس الانصاری تزدده د نبی رسول الله دا حدیث دا اوریدلې د خو ماته نه دی معلوم خبر شوم چې یو حدیث سره شته چې کله ورسېدم دروازه مې واله یو میاش مزل کړی دا په څومره ستړی و مسافریم شو لارو کې په ځنګلو کې په دریابونو په غاړه به شپیم کړي څو شپې پې راغلي ډوډۍ به څنګه خوړلي کله به وچه خوړلي کله به اوبه میلاو شوي تاسې سوچ کوه چې د هغه زمانې سفر دروازې چې مې وواله دروازې والا راغی ویلې څوک یو ما ورته جابر ما هغه ابن عبد الله د عبد الله زوی د پلارم صحابي دی شهید شوی دی رضی الله عنه د شهید بچی دی ما ورته ویل او وای د دروازې نه د کس په منډه کور ته لاړه عبد الله ابن انیس هغه صحابي ته ویل چې جابر سے په دروازه کې دی نو دا ډیره یو ناشنا خبره کنه چې زما د پیغمبر مرګره او زما مرګره او د ډیر لري زه مدینه منورې نه دلته زما په دې علاقې تراغه د سړی باندې څومره خوک لګي وای هغه چې رامنډ کړه دروازې ته صادر ته شاته پاتې شو د ډیره تادین او راغه ماړه فاعتنقني غاړه را لرا کړل اوګه را لرا کړل ما مولا غاړه ور دوه سره ملو ځکه دا د یو مدرسې شاګردانو د یو استاد محمد رسول الله علیه السلام شاګرد چې کله را لغاړه راکړه وای ما تو ویل نور خبري به بیا کو حدیث بلغني عنك انك سمعته من رسول الله خبر شوه ما چې یو حدیث تا سره دی او تا اوریدل دی د محمد رسول الله علیه السلام سونه دی حدیث جمعات کې درس حدیث کیږي امام او عالم 15 حدیثونه راته وي څوک نه ورزي خواله ځکه مفت دي دا استاد مفت دی دا استاد باندې خلص زیاته شوی د چې روزانه لګیا دي څوک لزکه نه خواله نه راځي د درس څوک نه اوري درس قرآن بکیږي خلک بهر ګرځي کورونه منګم یو الله توانه جنتونه راک الله دې توانه جنتونه دې خلکو لور کی دا د نبی علیہ السلام ملګری دا خلکو دا انسانانو او دوی کې سړی توب چې د یو حدیث د پاره 2 میاشتې مزل وو نو د ناس ته مخ کې موت الحدیث وایا ولی تا د نبی علیہ السلام نه اوریدلې د حدیث د قصاص ته نور راته پته وي نشته خودمره خبرم چې تا سره حدیث نو ولی فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمع ما سره دا یې چې یا به تمړ شي یا به زمړ شم او د نبی علیہ السلام د یو حدیث نه به زما د غوګونه محرومه پاتې شي که تمړ وم معنا اورېده او که زمړ وم محرومه پاتې کېدلم ګوره نه رشته شته دی نه خپل ولی ده نه کاروبار لاړه نه پټې دی نه جیداد دی
نه لویه دوره ده، شپږ کتابونه د حدیث هم نه وای، نه بخاري شریف دی ټول د حدیثو نه ډک، بلکې د دې کتابونو د احادیثو نه حدیث د نبی علیہ السلام صرف یو قول دی، یو فرمان دی، یو حدیث دی. د دې لپاره 2 میاشتې مزل کوي. هغه راته شروع چې د قیامت ورځې خلک به راجمع شي، یحشر الناس، انسانان به غرلن بهمن خپې به وي. ما وتل دا بهم څه ته وایي؟ وایي بهم دې ته وایي لیس معهم شی، هېڅ شی به بربنډ. الله به ورته آواز وکړي، خلک به واوري، د لرې نه به آواز وکړي، دا خلک به داسې واوري لکه دې ځای کې چې وشي. او به وایي انا الملک، زه بادشاه یم، انا الدیان، زه جزا ورکولو والا یم. زما د طرفه اعلان دا دی چې څوک هم ورته ځي او د دې جهنمی په جنتی باندې حقي، نو تر هغه پورې جنتی راته جنت نه نشي داخلېدلی او جهنمی به ورته لاړ نشي چې د جهنمی حق او پور د جنتی نه وانخلم. او جنتی که په جهنمی حق لري نو جهنمی به ورته نه ځي او جنتی به جنت ته نه ځي چې د ده دپاره مې حق د هغه راغستی. دا حتی اللتمه چې سپېړه چا جهنمی له په ناحقه ورکړي او سړی جنتی دی، جنتی د دې سپېړې پور خلاص که بیا به جنت ته ځي. دا حدیث په دې پسې د دومره حدیث چې مونږ پې ملټ هم ونه لګېدل او په دې پسې 2 میاشتې مزل و. په دغه حالت کې حدیث مې راته بیان شي، اس طرح ووت نه دا و چې وګرځم چکر یې ووامه پلانکې ځای پکې وګورم، راغلی مدرسې لی ګرځي بازار کې. امام مالک رحمت الله علیه ناستو درس کو. دا اتیان چې دی دا د افریقایي ملکونو زناور دي، دا په عربو کې کمی، لکه دلته اوښان کم دي، هلته اوښان ډېر دي، دلته میخې ډېرې دي، هلته میخې کمې دي. نو دا داسې د ملکونو زناوري. د په درس کې ناستو ټول شاګردانو منډه کړه، आवाज وشو اتیان راغلي دي فلان، خلکو ته ناشنا. یو شاګرد پاتې شي، وایي ده ورته وویل چې شاګرد خلک سیل ته ووتل د اتیانو، ته سیل ته نه وځي؟ وایي هغه ورته ویل زه مور او پلار د اتیانو سیل له نه یم رالیږلی، ما ته یې ویلي دي چې امام مالک سره به ناست دی او ته به نه جدا کېږي، سبق به ته وي. نو داسې خلکو نه بیا علما جوړېدل چې مدرسې کار پسې راشي. اوس د جابر رضی الله عنه حدیثو 2 میاشتې مزل حدیث، یو حدیث پسې وشي. دا ولی د خپل پیغمبر علیه السلام سره مینه وه چې د هغه د مبارک خولې نه راوتی یو فرمان دا ډېر قیمتي دی. دا 2 میاشتې مزل نه 2 کاله مزل هم دی پسې کم دی چې سړی ولی په دې یو حدیث زده کړه سړی جنتی کېږي، په دې یو حدیث اورېدلو جنتی جوړېږي، په دې یو حدیث عمل باندې جنتی دی، او په یو حدیث نه انکار کافر او جهنمی جوړېږي. دغه حالتو د محبت او د مینې نو دې ځای ته راورسول چې د رسول الله علیه السلام چې بچا خلاف وکړه خلاف او به ویل چې جدا شرانه تا زما د پیغمبر سنت مات کړی دی، طریقه دې ماته کړې، او د پیغمبر علیه السلام د رشتې د وجنه چې د سره د رشته راله او به ویل زه ته معافي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام ناستو، حسن یاد کړ چې لوکا او رانکار چرته دی لکه مونږ وړو ته په قاری راولي. حسن ابن علي چې راغی ځان ته راجوخ ک ښکلې ک او وی ویلې اللهم انی احبه فاحبه، یا الله زه د حسن سره مینه کوم ته سره مینه وکړه، او یا الله فاحب من يحبه، څوک چې د حسن سره مینه کوي یا الله تو سره مینه وکړه. ابو هريره وایي د دقیقې ورځې نه پس ما ته حسن څه بل شانتې ګران، ولې د حسن په مینه باندې د الله مینه او د پیغمبر مینه حاصلي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په دور کې یو فتنه راځي فتنې امتحانات.
خلق پیدا شوی دا قرآن مخلوق دی دا الله کلام نه دی زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې دا خود الله کلام دی د الله خبرې دي اگر چې دا پاڼه او دا غته او دا لیکل دا خو جوړ شوی دي خو دې کې چې دا سیدی دا د الله خبرې دي دی باندې الله کلام کړی دی الله خبرې کولی شي په دې باندې به د سره خلکو باسونه کوي بادشاه مامون بادشاه راغی دا غم د قناول او ګنده عقیده جوړه شو غم ویل قرآن مخلوق دی نو چې بادشاه د عقیده ولري چې قرآن مخلوق دی او امام احمد ابن حنبل وتوي چې نه کلام الله دی مخلوق نه دی نو د بادشاه خلاف شي راویني او جیل ته ورواچ جیل وهل ټکول وي کوړې به ول ورکړ یو ورځ ډیر زیات واله په جیل کې یو غل وای د دې غل دی خبرې په ما ساجيبه اثر راته ویل چې امام صاحب ګوره د خپل موقف پرې نه دی په کومه خبره چې راغله په دې ټینګ ودرېګا زه یو غلمه او غلامي کړي او زه چې منکر شم په ولاړم او تا پسې زرګونه امت ولاړ دي کته خطا شول او د خپل خبرې نه واوړې د امت په ټول گمراه شي په دې خپل خبره باندې ودرېګا وای په دې خبرې په ما ډېر اثر وک تسلی راته مله د مرش معتصم بادشاہ راغی معتصم هم دا ظلمونه په جیل کې دی بند د مرش دریم بادشاہ واسق راغی واسق چې دی ویلي اغم د عقیده و چې قرآن مخلوق دی امام سبلنا قرآن مخلوق نه دی دا کلام الله نو دغه عقیده چې کوم مولیانو چې هغه ته مخلوق ویلي واسق بادشاہ حکم وکړي چې امام احمد ول راولي چې مناظره وسره وکړي که امام صاحب پړ ک خو موږ به قتل کیشته به پانسی کو او کومولیان پړکړه نزبم د عقیدې نه توبه وباس امام احمد ابن حنبل راوست هغه سره مناظره شو دلایل ویل ټول مولیان لا جواب کړ واسق په مکه مجلس کې توبه وسته چې زما د توبې د عقیدې نه دا خو د کفر عقیده دا خو قرآن نه منل دي مولیان هم پړش حکم یو چې دنه د اتکړې کولاو کې پات کړې زنجیرونو کې راوستل چې زنجیرونه ته کولاو کړو راکې زنجیرونه رااله هغه خلکو ته ویل نه زنجیرونه مو ورکوي مال خپل زنجیرونه راکې نو واسق بادشاہ وته وی چې ما امر کړی دی چې ته به آزادي وای دغه زنجیرونه چې ملاسونو کې او خپو کې پراتو دار لراکې چې د ځان سره د الله مخ ته یو سم او زب الله تعرض کوم چې الله امام احمد ابن حنبل چې چا بندي کړي دي او چا په جیل کې اچولې دي ته پوښتنه وکړه ولی زما بچي جړولې دي ولی ما پسې خزه جړولې ده ولی زما بچي راولې دي ولی زما سره ظلم کړي ما څه ګناه کړي زدا زنجیرونه د الله مخ ته وړه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته واسق بادشاہ وای چې زدنه د الله په نامه باندې د الله په ذات تستا قسم چې ما ته معافي وکړه معافي د نه غواړه ما وبخه بس زنو م پوهشه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دمر ظلمون سره سوی وته قد جعلتك في حل من اول الامر د کمی ورځې نه چې تا راغلی او مال تکلیفونه راکې ما ته په اول ورځ معاف کړی نه د دې نه څو ورځې مخکې ما په جیل او زنجیرونو کې ته معاف کړی ولی ستا نسب د رسول الله د نسب سره لګېدلی دی ته اولادی رسول اکراما لرسول الله د رسول الله د عزت د وجه نه مې ته بخلی ته زما د پیغمبر په اولاده کې راځي دا ظلمونه او د هر څه معاف دي هیڅ خبره نشته به زنجیرونه وغورځه ته ما بخلی د نبی علیہ السلام د رشتې د وجه نه دومره خبرې معاف کړي چې ته د پیغمبر په اولاده کې راځي ته آل رسولی بزته ما معاف کړي نو دی امام صاحب ته به د احادیث ته نبی علیہ السلام څومره ګران داغه قول او سنت سره به څومره مینه دته امام الصبر وای د صبر امام دا د صبر غر او غر د ظلمونه دا وهل ټکول دا د برداشت او خبرم دا غي غلطه د کفر خبره کوله او امام صاحب د حق خبره کوله نو ځکه دنیا نن د دوی نمونه په درنه باندې یاد نن چې موږ د دوی نمونه اخلو رحمه الله د رحم دعا وتکو ولیکو د پیغمبر سره دومره مینه و د احادیث سره دومره شوق او دومره محبت
امام مالک رحمت الله علیه په باره کې راځي چې کله به د حدیث درس تراوته توضأ وضوءه للصلاه خسته د منځ په شانتي او دس په کوم مزیدار جامې به بدل کړي خوشبوئی به ولګوله ولبس قلن سوته ټوپۍ به په سر کړله او راو به وته به احادیث ته کېناست ویلې به اکراما لحدیث رسول الله د نبی له سلام د احادیث عزت کوما د ځان ذکر خسته هارون الرشید بادشاہ خسړیو نیک سړیو بادشاہانو کې هغه ته ویل چې قصر الاماره بنگلې ته راځه او د حدیثو کتاب لیکل دی موطا امام مالک د دې درس براته کې الته بنگلې ته راځه وزیر اعظم هاوس ته راځه گورنر هاوس ته راځه احادیث براته دوته ویلي امیر المؤمنین بادشاہ کنه و امیر المؤمنین خپکیګما العلم لا ياتي بل العلم يؤتى اليه علم د چا کور ته نه ورزي علم په سبت راځي دا خو نه کیږي چې امام صاحب کتاب پلاس کې رانیولې او زی استاد په بنگله کې بناست امام بخاری رحمت الله علیه ته د وخت بادشاہ ویل چې راځه زما دي بچو ته زما په کور کې سبق وایا هغه ته ویل امیر المؤمنین تګي انسانان لوخي او ګدر او بو خړ لوړي دریاب د چا کورونو ته خپل نه راځي موږ د مولیانو د دین سپک ټیوشن دی هغه کور ته قاری سي ورزي پنځه ماشومان ته سبق پیدا غو په بیٹک کې نهستي تنخالي ابل ورزي یو قاری سي چې د چا په اجره او بیٹک کې نهستي او هغه ول چیر او باسو بیٹک هم داغه دی اجرم داغه د تنخام ورکي نو مونږ لیدلې دي هغه ماشومان پنسي په گیټو کې راکاږي خپو کې ولی دیو ته دام نشي ویل چې دا پنسي اوچته ډیر وخت پورې د خلکو دا ترتیبو چې تر ازمن کوړته او قاریان بدلو مولین والحمدلله موږ مدرسه شروع کړله اعلان موږ کو یو خدا ختم اسم بدعت ته او د چا کورونو ته موږ سبق لاله شو کله چا علم پکاري دلته برایي د علم ولې سپکو کم یو سکول والا کم یو سکول د چا کور ته راغله زرګونه روپۍ فیس په ورکې داغه نخري د سکولونو څومره نخري دي چې معمولی پن سوکه ماته شو بل پن بالي کاپي کې چې یو پانه دو پانه ډکه شو بس دا ډکه د باقی به ته شی بل بالي پاپړ وم چوري بم داغه د کینټین نه له دا قصې او دا قصې ولی موږ ته پته ده چې دا پدیزه کې پاس شو ډاکټر به بیا تنخواهي انجینیر به بیا تنخواهي ټیچر به بیا تنخواهي او د قران والا ته سملاوي امامت کله پیدا شو چې پیدا شي هغه 3000 روپۍ او بیا زمنګ د اهل حدیثو سه امامت دي هغه مولیان خپل منځ کې ویناس دي مونږ چې کینو نو دا نور مولیان وای چې امامتي لنګ غواده ځکه وی لنګ غواده جمعې په شپه ته بارک الذی و د رښتم د قران و بل دا پوره قصې دي دا ټولي د کوړه عرفه کې د کوړه اسانینو کې د کوړه راو او زمنګ وچه غوام نه د ځکه الټه مقتدیان په تمدي چې کومه مؤسسي والا نه بدي سنې پیدا د ذمہوار تای د وبوبم ته ذمہواری د بوربم ذمہواری د جمعات د چت د جوړولو بم ذمہواری د بتا ته پته مې چې سبا پیدا نه کی چې موږ لري نو غرض دا چې علم دغه مولیانو سپک کړو د بیٹکونو بغرزیدل د تنخواه د پاره اسه د چا زیاله دعوت لورتل منی نه دي د چا بیٹک له اجریله درس له بیان لورشي دکان لورشي خو د پیسو د پاره د علم خپل ماحول د علم بسړې نسبت دعوت بیل مقام او درس بیل مقام امام مالک هارون الرشید ته وی چې امیر المؤمنین علم لبترازي علم د چا کورونو تنزي هغه خو نیک سړیو بل ورځ روان دي دروازې واله وینځه دروازې لورله څوک وي هارون الرشید ما دلراله د ته ویل چې امام صاحب هارون الرشید په دروازه کې ولاړ دي وي اوبر الکه دي او به ګرم کړی وی لمبلی غسل او کپڑے بدل کړي په دې کې حکم اس کم نیمه غنټه ټیم خلګي
او امیر المؤمنین بادشاہ په دروازه کې ولاړل ولی چې عالم راوځي کنه نو چې کله وخت تیر شو د دروازه کولا وکړه امیر المؤمنین وتګیله وکړه بادشاہ وتوی ویل طلبنا فامتنعت علينا راوم غختل چې ال ترازم ناراضي وجئنا اليك فحبستنا على بابك چرالو په دروازه دی ودرولي نو دوی ویلي امیر المؤمنین یو خبره مې د تکړه او عملی مې ته خودله تا ته ما ویلو چې علم پسې باورځي او علم پسې تراللی او اشاره ولې مې زکه چې ما په دروازه ودرولي وجدا و چې تماله راغلي پیسې رانه نه غواړي لور خور رانه نه غواړي ته حدیث لراغلي او د رسول الله د احادیثو د قدر او د عزت د وجنه ما ویل چې زه احادیث ویم خسته غسل وکم او پاکه کپڑے واچوم او په خسته انداز کې راوځم ځکه زما د پیغمبر پاک حدیث دي چې زه متپاک کین نو په دې حالت کې هغه ته حدیث شروع دومره مینه د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه کرامو د هغه په ذات بدن باندې به څومره خپه کېدل یو حدیث مې مخکې کاته چې راتلم او ډیر عجیبه حدیث په ما باندې ولګید امام طبرانی رحمت الله علیه راوړی دی د نبی علیہ السلام یو صحابي طلحه ابن برا دا غنم دی طلحه په نامه صحابه نورم شته د طلحه ابن برا دی نبی علیہ السلام له ورځ دی راغی الک دی بالکل ینګ ځوان زلمی دی وای مرنی بما احببت اذا الله رسول چې تا په زړه کې سره عظیمه ته امر کوه زستا غلام زستا نوکر تب امر کې وزه به منم نبی علیہ السلام ته وی امر منی و یا اسحب فقتل اباک لار شپلار دی مړ کافر دی بس مړ کسر مال راو دوی ویل سمعا وطاعا په سر سترګو روان شو تورې راواغستله چې څنګه روان شي او مزل وکړ نبی علیہ السلام ورپسې आवाज وکړ چې را واپس چراغ نبی علیہ السلام ورته انی لم ابعث بقطيعه رحم ز الله دې له نیمه را لګل چې خپل ولې به پرې کوم او په زوی باندې به پلار وجنم خو تا ویلې چې ته امر کوو زه تیارم نو ما ستاغه تیاری کتله ستاغه تابعداري می کتله واقعا تا کې دومره تابعداري ده چې د پیغمبر په خله باندې د پلار سر تر اورلې شي د سیمینا وا د به ویلې چې حدیث ته خو رواج ده پلار قربان او د پلار سر راوړه پلاری که کافر می انسان په زړه کې غمینه او سرای ان ختمي د پلار ولای وخت لري د الکو ځوانو څو وخت کې نا جوړ شي بیمار شي نبی علیہ السلام دته پوس لراله جمع ده سخ او په دغه ورځ غلیم شوی ده تک تور ورځ ده د ورځ نه تورتم سم شپه جوړه شي کله چې نبی علیہ السلام راغی د پښتنې ته دی چې وکړه د زنانت او بچو ته ویلي چې د شي معلومیږي چې طلحه د دنیا نه زی وفات کی ما ته پکې د مرګ علامات ښکاری طلحه وفات شي یو خبره به فآذنوني حتى اشهد واصلي عليه د چې وفات شمه به خبر کوي چې زه حاضر شم او د ایمان گواہی ورکم او زه په جنازه ما به خبر وای د مړ کیږي د دنیا نه نبی علیہ السلام چې د کور راووت مسجد قباء ته اله لار رسیدل نو لګ مزل کړو چې دی وفات شي د بس شپراله د شپراله وای د چې کله وفات کېده نبی علیہ السلام چې تیوته وای د خپل بچو ته وصیت وکړ ته ویلي ادفنوني والحقوني بربي تبارك وتعالى ولا تدعو رسول الله ورزه چې مړ شوم ما به دفن کوي او ما خپل الله ته ولېږي رسول الله براله نه راغواړي ولی شپه ده او د نبی علیہ السلام يهود دشمنان دي او چې مال راځي يهود ته نقصان ونه رسي د سیمینه نبی علیہ السلام چې مال راځي څوک ته zarar ورنکي فاني اخاف عليه اليوم زه د يهود نه یریږم شپه ده کنه زړه خو به دی غواړي چې پلانکې جنازې لراشي او پلانکې راشي خو شپه ده د چا ژوند د خطر سره مخامخ کوو د چا د ژوند سره لوبې مکوه
مخکې د دشمنان به د مالدارو خلکو، اوس دشمنان د علماو ډیر شو، ځکه علما حق بیانوي، تور ته تور او سپین ته سپین وي. نو ماشوم پیدا دی، مړ پیدا شوی دی، 10 بجې دي، یاره پلانکي صاحب ته راشه ته پې جنازه وکړه. خو دغه جنازه لږه ته خیر دی په خپله وکړه. ولې د یو انسان ژوند په معمولي خبرو باندې ډېر علما په داسې ځایي شي که ځایي نه شي زموږ. نو دا د دې صحابي مینې ته وګوره، دا مینه ده چې رسول الله علیه السلام به ګوره شپه ده نه راغواړی. ولې که هغه ته تکلیف ورسېده او نقصان ورسېده خو موږ به تباه شو که وای زما د وجه نه ان یصاب فی سببي، زما د راتګ د وجه نه ګوره تکلیف ته ونه رسي، شپه ده نه بیا راپاڅوه. صحابه او نبی علیہ السلام خبر نه سار چې نبی علیہ السلام خبر شو چې طلحه ابن برا وفات شوی دی او من خخ کړی دی او جنازه په کړی ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه وقف علی قبره، د په قبر باندې ودرېد. صحابه تل شابه صفونه برابر کی، صفونه جوړ کړل او په دعاګانو کې یو دعا دا ویله، اللهم الق طلحه تضحك الیه ويضحك الیک. یا الله طلحه سره داسې ملاو شه چې طلحه تا ته خاندي او ته طلحه ته خاندي. د خپل پیغمبر سره دومره مینه چې مال یې مه راغواړئ، جنازې یې مه راغواړئ. ولې جنازه سو دومره خبره نه ده، خو که نبی علیہ السلام وفات شه یا چا گزار ورکه یا چا تکلیف ورکه دا غټ نقصان. دا محبت د رسول الله علیه السلام دا مینه وه. د دې د وجه نه صحابه کرامو ته چې به د نبی علیہ السلام خبره رااله او بل طرف ته به د پلار د ابوبکر او د عمر خبره رااله، په قارېدل به وی ویل ابوبکر او د عمر خبره په ځای پرېږدئ، د نبی علیہ السلام خبره واورئ. عبدالله ابن عمر د عمر صاحب زوی یو کسو ته راغی وی حج تمتع، اول سړی عمره وکړي بیا حج وکړي. د دې ملکونو د حاجیان حج تمتع کوي، عمره مو وکړي او حج ته میثار شي. دا څنګه دی؟ هغه ورته ویل حسن جمیل، ښایسته کار دی، ښه مزېدار کار دی، صحیح کار دی. نو سپوس کوونکي ورته وایي وایي ستا پلار عمر ینهي عن ذلک، عمر صاحب وایي چې داسې به نه کوو، عمر د دې نه منې کړې ده. هغه ورته وویلې زه درنه تپوس کوم، زما پلار عمر وایي حج تمتع مه کوئ، وقد فعله رسول الله وامر به، او نبی علیہ السلام په امرم کړی دی او کړم د حج تمتع کړم دا او امرم په کړی دی. افبقول ابي تاخذ ام بامر رسول الله، تب زما د پلار خبره معنی که د رسول الله علیه السلام خبره معنی. د څومره خسته خبره، د ایمان نډکه خبره. او پلار څوک دی؟ عمر رضی الله عنه. کوم عمر که زمانه رستو نبی وي عمر به نبی وي، خو نبوت دروازه بند. پلار یو طرف ته د پلار خبره رااله چې مه کوئ، بل طرف ته نبی علیہ السلام وایي چې وکړه. عمر صاحب د نبی علیہ السلام د دې خبرې نه دی خبر، حدیث ته نه دی رسید. موږ کله وایو امام صاحب ته حدیث نه دی رسېدلی، خلکو له قار وري واړه واړه هلکان رالی تاسو ته در ورسېد. عمر یو هستي ده او د حدیثو ته نه دی رسېدلی او زوی ته رسېدلی دی. د عمر په دې بېعزتي نه راځي، نه په مقام راکته کېږي او نه په سپکاوی راځي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته چا ویلې حج تمتع، هغه ته صحیح ده و ابو بکر عمر نه دا کړو نه دا منلی. وتوی ویل یوشک ان تنزل علیکم حجاره من السماء، نزدې ده چې د اسمان نه د کاڼو باران در باندې راووريږي. زه ته وایم قال رسول الله وتقولون قال ابو بکر عمر، زه ته وایم رسول الله داسې وایي چې صحیح ده او تاسو ابو بکر او عمر راته مخې ته کوئ، هسې نه چې د اسمان نه د کاڼو باران راونه ورېږي، داسې کوئ. قال رسول الله راغی نبی علیہ السلام فرمایلی دي د ابو بکر او د عمر خبره د رسول الله علیہ السلام خبرې ته د ټینګ نه ده. مونږ چاته نه وایو چې د علماو بې ادبي وکړي، مونږ امت تم دا خبره کوو امامان زمونږ د دین مشران دي خو ډېرو مسلو کې خطا شوي دي، خطایي مه منه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استسقا نه مني، دا ټول امت استسقا ته نه وځي. هغه استسقا څه ده؟ استغفر الله استغفر الله، حقیقت نه مني. ډېرې خبرې دي هغه ته په خپله د هغه شاګردین چې کوم دي صاحبین. مونږ فقه حنفي په دې مدرسه کې وایو، ما به شاګردانو ته بار بار ښودل په څلورو فقه حنفي کې
په دریو ایسو کې د شاګردان امام محمد ابن حسن شیبانی او امام ابو یوسف یعقوب کې نوم دي. دا دواړه شاګردان په څلور ایسو کې په دریو ایسو کې د خپل استاد نه خلاف کوي. هدايه وګوره خلافا لهما او خلافا لزفر خلا پکې پرې د چې زفر سیب هم خلاف. دا ولې دوی کو دوی ته پته و چې امام زمونږ استاد دی عالم دی خو خبره کې د حدیث سره برابر او نو مونږ نه مګو. دا د امامانو مقام او دا قدر ولی چې د ابوبکر او د عمر خبر رضی الله عنهما د نبی علیہ السلام خبرې مخې ته د ټینګ نه ده. نزسو کې موتسو کې او بل مولا او بل سو په امت باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري لازم. د امت به څنګه بچ کیږي؟ ترکت فیکم شیئین، بس دو شیزونه راته پاتې دي. فتنو د ور دي وې دا دوړه ونیسي کتاب الله و سنت، د الله قران او زما احادیث را ونیسي. د گمراهۍ نه به بچ. د امت ولی گمراه شه؟ حدیث نه مانی، د حدیث نه جواب کوي. صحابه چې تی جوابونه نه کول هغه په قرباني ورکړو. مونږ ته ډیر مفت ملاو شو، ولی 1500 روپۍ بازار کې ورک په 1500 روپۍ بخاری شریف واخله په زرګونو احادیث پکې دي. مفت ملاو شو کنه په لګو پیسو دومره حدیثونه په زرګونو حدیثونه په 1500 روپۍ کور تراله په 1000 روپۍ کور تراله. او کله جابر رضی الله عنه په شانتي یو حدیث پسې دوه میاشتې مزل مونږ کړي وي نو مونږ به ټوله دنیا خپه کولې خو نبی علیہ السلام به نه خپه کول. کمنګ په احادیث پس یو غنټه تکلیف تیر کړي وي او استاد او عالم تناسب به مونږ خلک خپه. مونږ ته خو جیب ته مفت را ورسیږي او ریدل املان دي. امام بخاری رحمت الله علیه روایت راوړي عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه ناستو یو سړی ولید په دې لاس باندې به ورکوټه کانه کې غوسته د سی به ویشت وتوی لا تقذف په دې کانه باندې د سی ویشتل مکو. نبی علیہ السلام نهى عن القذف دینه منع کړی دی. ولی دې باندې ورکوټه کانه په دې نوک کې د سی ولي مسلمان سترګه به پیراوزی نه په دشمن مړ کیږي او نه په ښکار وجل کیږي. یو مسلمان ته به تکلیف اغالک بیام لګیو او دوی ویل نهى رسول الله عن القذف. نبی علیہ السلام ګره دینه منی کړی د څه مکو د دینه منی کړی. نو چې او دا لک سو کو د خپل ورارو و چې د درې ځله منی کو منی نشه وتویل احدثك عن رسول الله زدت د رسول الله حدیث ویما انه نهى عن القذف شاغله دینه منی کړی دا او ته بیا هم نه منی کیږي. لا اکلمک ابدا تر مرګ به زما واست خبري بندي. ته ولی زما د پیغمبر خبره نه نو زمونږ اعمالونه به الا قبول شي چې زمونږ په عمل کې د نبی علیہ السلام نقشه رانه نه وتله. عملونه ډیر کو ذکرونه کو مانزه پس فرض مانزه پس داخلك په جمع لګي لا اله الا الله لا اله الا د نبی طریقه کې نشته. موږ د خیرات دشمنان نه یو. موږ بار بار وایو ته دی الله نر کې هر ورځ خیرات کوه خو زمونږ د نبی په نقشه او طریقه کې دا اولی ورځ خیرات نشته دی د درېمې نشته. دا مړی په موږ نه دی راغلی. واځي یو ورځ په احد کې نبی علیہ السلام 70 صحابه دفن کړي دي. الله دې په موږ نه راولي او د په عمر کې نه دی راغلی او موږ دې ته الله بچو ساتي. موږ د یو ورځ او یا مرګري لا نه دي دفن کړي. خدیجه رضی الله عنها وفات شوې ده. زینب وفات شوې ده د نبی علیہ السلام لور. رقیه وفات شوې ده د نبی علیہ السلام لور. صحابه وفات شوې دي. صحابيات وفات شوې دي. جنازي پکړې دي. یو جنازه کې هم چرته صحابه دا اعلان نه کړي چې د طائف ملمنو او د باندو ملمنو د مکی ملمنو د پلانکیزه ملمنو پلانکی خان ګورې وای چې ما سره به دوا په کټونو باندې کوي. ولغه ملمانه نه لرل. هغه ملمسته او ملمپالنه خود سوا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملمه کور ته بوته زنانه ته کور کې څه دي وای دومره ده چې زما واستاو د بچو کې وای ماشومان ودکا او د نبی علیہ السلام ملمه بمړو نو کوم ملما سره دوی ډوړی خوري خو ملما نه کمیږي. زنانه ته ویلې ته دا ډیو کله لګاو کله مړه کا او ملما باړه می ډوړی به خوري.
چې دا حالت تیر ک بچی په نار او د کړه په خپل شپه په نار تیر کړه چې جمعه تلاړ نبی له سلام ته خاندلې وای الله خاندلې دي ويؤثرون على انفسهم تاسو په ځان ملمه غوړه کړې دي هغه د سیمل مپاله خلکو خود اولی ورځ خیرات نه ورکو نیم د درېم ورکول نه جمعه کو هغه د خپل نبی سره مینه وا خدا مینه د سینه وا چې هغه عید میلاد النبی مناوه محبت او مقام او مینا وا خو چې یو ښکار هغه نو کړي نبی علیہ السلام نو ته پرې هغه نه کړ زمونږ استاد سو باندې د نبی د محبت د وجه نه دا فرض ده فرض مستحب نه سنت نه واجب نه فرض ده فرض لا یؤمنو تر هغه به مؤمن نشي تر څو پورې چې زمونږ په ټول مانزه کاروبار نکاح او غمونو کې د نبی طریقه را نشي مونږ چې رفع الیدین کو په مانزه کې ولې کو د امام احمد ابن حنبل امام شافعی امام مالک رحمت الله علیه د وجه نه کو چې هغه دا خبره جوړه کړي کاغوی جوړه کړي ځان سره دي سنبال کی مونږ نه منو دي مونږ چې کو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای رأيت رسول الله بخاری شریف مسلم ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجه مسند احمد سنن مسانید د سیرت کتابونه تډک دي په سونو احادیث دي چې زمونږ پیغمبر رکوع ته لاسونه اوچت کړ سمع الله لمن حمده کې اوچت کړ مونږ په دقه نیت کو ذکر اته په یو ځل اوچتول لسنه کوي ملي بس زړه کې دغه هستی نیولې ده چې پیغمبر استاد بدن نه راوتی دي ځکه کو او صحابه به هغه ته قتل عبد الله ابن عمر بغرزیده چې کوم ځکه به نبی علیہ السلام وړو کې او 10 مات کړو حق ځکه باغ کې ناست پلار روانو پلار یو ځکه سر کته چاوتول ولې دي سر کته نو ونشته دي نس شي راخته دي سر دخته وای زه د نبی علیہ السلام سره په دې لار اتلم او په هغه وخت کې دلته ونه و او څنګه راټیټ شوی نبی علیہ السلام سر کته ک مال د خپل پیغمبر طریقه مزه را کینن ونه نشته او سر کته کو عبد الله ابن قیس ابن مخرمه رضی الله عنه وای مسجد قباء روانم په خچره باندې سورم عبد الله ابن عمر مې ولید پیاده روان دي وای ما ته خچره ودره ولا ته مې ویلې چې تر راوخه جما سره په دې باندې کېنه وای هغه ته راته ویل چې نه بچی ازان وای ما ته ډیر کلک دغه کوي نه او کړ چې راوخه جا او مسجد قباء ته بدی زوي سم وای راته ویل زپ د خپل سورلې باندې ځا محمد رسول الله علیه السلام به مالی ده ما زیګر به مسجد قباء ته پیاده ته زکه پیاده زم ما سره کور کې خپل سورلې ولاړه ده خو زکه زم چې هغه پیاده ته لیدي زکه کوم رفل دین چې زما پیغمبر کړي زکه امین په جهر وېما په الله قسم په والله بالله ثم الله چې جمعات کې ناستم کیا به د کوم مذهب د تابعداري د وجه نه کو یا به د کوم ډلې د وجه نه کو یا به د دنیوي مفاد د روپۍ او لکونو کروڑونو د اشرفۍ د پاره کو صرف د دې د وجه نه چې محمد رسول الله علیه السلام مونږ ته په اجر ملاويږي خیر دې که خلک را پوری خان دي وابی راته وي صابر راته وي لا مذهب راته وي غیر مقلد راته وي سنومونه چې خو خیره باندې دي کی زه د پیغمبر نه خنیم او نه د صحاب امکان نه لري چې زاغوي ته ورسېږم چې زما پیغمبر ته خلکو مجنون لیونه ویلې چاو ته ساحر ویلې چاو ته دروغجن ویلې نو زه د سوار لسمې صدې د ګنا نه ډک مسلمان ما ته بخامخ د نمونه ویلې کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه مینا چې کومه صادقه او رښتینی مینا ده هغه مینا ده چې هغه موږ نه الله او رسول غواړي عبد الله ابن مسعود جمعه ترانه نوت بل روایت کې بل صحابي مرাজি دروازې ته چې څنګه راورسید د نبی علیہ السلام اجلسو کېنه د ناس ته د غږ دی اوریدلو سره د په خاورو کې کېناست عقل دا وای سوچ دا وای نظر دا وای چې خیر دوه قدمه واله جمعات کې بکینه کړي خو نه د نبی امر چې کم ذکر اورسید الته به فورا عملی کیږي اوس پکې سوچونه نه کوي مونږ ته کو حدیث راغې نه کنه زمونږ عقل دا نه مني زمونږ رواج نه مني او الله اتوانه جنتونه جنت غم مکه و دې غم وکړه چې الله د وره مې بچ الله زه خو ډیر ګناګار یم ستاسو پیغمبر څومره طریقې زه د خلکو د پاره ما د مولا د پاره او د رواج د پاره پیغمبر څومره خپه کړي
چې په دروازه کې کېناسته نبی علیہ السلام وایي خبر شه دعا یې ورته وکړه زادک الله حرصا علی طواعیة الله ورسوله الله دې ستا دا شوق د الله او د رسول په تابعدارۍ کې نورم زیات کړي ځکه دا شوق او دا جذبه دا اجر دی اجر دنیایي معاملاتو ته راشه دنیایي معاملات عقبه ابن حارث رضی الله عنه د نبی علیہ السلام صحابي مکه کې اوسېده نبی علیہ السلام مدینه کې دی تقریبا شپږ ورځې فاصله و د مزل اوس د دې بسونو د وجه نه شپږ او 5 غنټو لرل دا هغه وخت د مکه او مدینه په منځ کې شپږ ورځې اته ورځې ته به ورسې فاصله د مزل ډېر اولګي د یو صحابي دی ابي ايهاب د اغنوم دی ابي ايهاب ابن عزيز رضی الله عنه دا غلور سره نکاح چې لور سره نکاح وکړه واده چې وشه د کلی یو بډای رااله وته ویل چې تعالی او استاد خزه دوانو لما پي درکړي ورور او خور است وادم کړي دوانو لمه پي درکړي بډای زنانه داوا وکړه وای دا وته ویل چې مخکې به راته ویل ما خو واده وک او وسرور او خور وخت وای دا اغه زینه فرکب الى رسول الله صلی الله علیه سورلی را واغست او مدینه ته روان شو چې حل به د نبی علیہ السلام سره زمونږ اختلاف ولې نه ختميږي مسله چې رااله اختلافي زمونږ په منځ کې لانجه رااله نو مونږ حل وایو د مذهب دې کې سوې پلان کې مولک سیب سوې نه حل کیږي او کله چې ویل چې الله او رسول سوې په حق او رس حل بس دوانه به ته تسلیم شو کنه نو را روان شه مکه ته راغی مدینه منوره ته راغی وای نبی علیہ السلام ته ویلي نبی علیہ السلام ته مسکه شوی خندل او ته ویلې عقبه ابن حارثه کیف وقد قیل اوس دې خزي سره څنګه ملاويږي چې بډای زنانه ویل چې دوانو لمه پي درکړي دی اورور او خور استي وای دا اغه زنه نه په مدینه منوره کې را پاسې ده او نبی علیہ السلام ته ویلې چې په اومدي زبان زما خزه طلاق او زمانه پات بس خبره کور تمرانه بس خزم پاتې شو ولی د پیغمبر فیصله را پیغمبر وای جدا شه بس خزینه به جدا کیږي ادرې صحابه چې د تبوک jihad نه پاتې شو پیغمبر علی السلام ته بیان جدا کړی جدا وي خو صحابه ته خبره مکه وای تر زامنو یو بل سره به خبره ونه کړي ولې د پیغمبر وینا را مونږ ته حدیث راشي خو څوک به عملي کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو کې عادت دا و چې جنۍ به پیغله شو ستړي شوی خو نه است کستړي شي سم نشي وته شیران است خونن ګيري نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو کې چې بکله جنۍ پیغله شول انصارو کې نبی علیہ السلام لباول راته چې لور می پیغله ده اول حق بستای ته کې عمر سمرو په دغه وخت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 55 کال صحابه مینه وا چې د قیامت په ورځ نبی علیہ السلام زما په زمانو کې را پاسې او زیس خرینده څومره غټه خبره نو چې کله بجنې پیغله شاول به نبی علیہ السلام لره هغه نه به تپوس نبی علیہ السلام بیا قبول کړه یا به بل چاته صحابي راغه ویلور می پیغله شوی ده نبی علیہ السلام ته ویل او زی غواړم هغه ویل نعم وقرة عین دا څومره خسته خبره دی وکړه د الله رسول علیه السلام چې زما لور او تی غواړي سترګې دی را لپاره خبره یې خوشالۍ خبره وکنه نبی علیہ السلام ته ویل زی غواړم خو ځان له نه غواړم زید جلیبیب د پاره غواړم زما یو صحابي دی هغه ویل د الله رسول ورګه مور سره به مشوره وکم خزي سره وی کوم مشوره چې کور ته راغی وی نبی علیہ السلام زمونږ لور غواړي اخزه د خوشحالۍ ناغه موازو کې چې څومره د خوشحالۍ خبره ده چې نبی علیہ السلام زمونږ لور غواړي هغه ټول ځان له نه غواړي جلیبیب د پاره غواړي وی جلیبیب خو تک تور دی د رنگ او ډیر غریب دی او ډیر ساده سره او زمونږ د لور خو پلانکی غختلې د مونږ نه دا ورک اوس به جلیبیب لمونږ لور ورکو ک نبی علیہ السلام کوي خو قربان دته او جلیبی خو ډیر ترنګ تور دی ډیر غریب دی دا غټي شونډي او ساده سره دوی دا خبره کوي مور او پلار خزو خاوند دي لوري په پردین आवाज وکړي مور او پلار
تاسو په دې خبره سوچ وکئ علی من تردون امره د چا امر رد کوي د جلیبیب امر نه دی د محمد رسول الله امر پکې راغلی زما تور قبول دی او زما بدرنګم قبول دی او زما غریبم قبول دی د رسول الله امر پکې راغلی نو پلاری سر کی قبول راغه نبی علیہ السلام ته ویل اې د الله رسول علیه السلام بس زو زما خزه ولور مونږ ټول راځي زمونږ د لور د چې جلیبیب له ورکه او کسین تیار ته استاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا یا الله په دې خزه خیرونه راواړه او ژوند دې د تکلیفونو نه وساته ژوند دې د مشکلاتو نه بچ جهاد را صحابي جهاد ته لاړو جلیبیب زلمه لاړه زلمه ناوي کور کې پاتې چې کله جهاد ته لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معرکه ختم شو صحابه کرام ته ویلي من تفقدون څوک د نورک دي څوک براغه زما پلار رک شوی دی شهید دی چا به ویلي زوی می شهید دی چا به ویل د تر زوی می شهید دی چا به ویل ورور می شهید رسول الله علیه السلام له مرګری راتلو خپل خپلوان به یادو نبی علیہ السلام ولکنی افقد جلیبیب ما نه جلیبیب ورک دی هغه به ورور هغه به خپلوان هغه به قوم هغه سره زمانه ورک زمانه ورک نبی علیہ السلام لاړه ګرځیدا چې وکته جلیبیب شهیدو او وکسان کافران خوا کې مړ پراته وی ویل قتلهم وقتلوه جلیبیب دومره غیرتی چې اول دا و کافر وجلی دي بیا په دوی کې کم یو کس دې شهید کړه وې د ځان نه مخ کې کړو صحابه ته ویل د لپاره قبر تیار قبر چې تیارو نه جنازې کټو نه تخته و نه پالنګو نه صادرې وي نبی علیہ السلام را اوچت ک او سر د جلیبیب په خپل لاس کې غستو په غیږ کې واچو او وی ویل جلیبیب مني وانا منه جلیبیب زما دی او زه د جلیبیب ما او یا الله ته گواشه چې جلیبیب شهید دی او زه محمد رسول الله د شهادت کوي ورکو چې کله د خزه کونډه شو وای صحابه وای په مدینه کې کونډو زنانه وکي د سمالدار زنانه مونږ نه ولیدل چې هم کونډه هم دومره مالدار ولی نبی علیہ السلام چې دغه تور صحابي قبول کو دعای وته کړي و یا الله مالونه پیرا واړو سره د کونډوالي د دومره مالدار تا زنانه و غمینه و د خپل پیغمبر علیہ السلام چې خپل ژوند ته نه کتلی ځواني ته نه کتلی ناوی توپ ته نه کتلی ډول د هر زنانه شوق دی چې خاوند وکړي خود رسول الله امر راغه تور دے تور به قبولی درنګ نه خنه دے دا به قبولی دا به قبولی دا ستابیداری وا او د نبی علیہ السلام په دې مرګرو آیا دې صحابه کرامو کله به دا ویلو نشته دا وینه په نقل چیرې دا حدیث ته خو زما مذهب نه مونږ خو دې خبرو ته په الله قسم چې دې مذهبونو مونږ ټوټه ټوټه یو د جماعت نه وباسي او بل د جماعت نه وباسي یو کافر ته کافر وي بل زمونږ مذهب اسلام دی امام اعظم محمد رسول الله علیه السلام د دنه غټ امام شته او دا نور امامان د دین چراغان دي ډیوی دي زمو خبري خطا وي مونږ به نه منو او چې خبري کړي فسر ستر مونږ قدر کوو مونږ ته رحمه الله وایو خو ګره دا چې عمل قبلی کې د نبی نقشه په کې راځي کله نبی طریقه په کې نه و الله یې د سره نه قبلې سعید ابن المسیب یو سړی ولید د سار مانځ پسې نفل کول سې کول نفل مونږ دې کنه وتوي مونږ مکوا و ايعذبني الله بالصلاه په دې مانځ به ولې مال الله سزا راکړي وتوینا د سار مانځنه پس نور خاطه پوری نفل بند دا مکروه وخت دی الله په مانځ چاله سزا نه ورکي ولکن يعذبك بخلاف السنه ته د نبی د سنت ماته هغه وای مکه وته کې اگر چې مونږ کې د مانځ سره به دی الله غر کی مانځ سره به دی الله تبارک یره دعا د سنت نه پس یا د جمع نه پس په جمع باندې امام هم لا سچته مخ د دې دعا سره به الله غر کی ولی نبی علیہ السلام د ډوړې نه پس چې پاسی په جمع لا سچت کی د ډوړې خپل دعاګانې دي الحمدلله الذي اطعمنا اللهم اطعمنا طعمني دا دعاګانې اللهم بارك لهم فيما رزق خلاص پکې نبی علیہ السلام نه دی اوچت کړي
د سډیر کارونه دي چې مونږ کې دي بدعات او عمل دی الله په اجر مونږ نه راکوي ولی زمونږ د پیغمبر طریقه پکې نشته دا قضا عمره نه چې دا سبا لکېږي مونږ کوي کنه خو د نبی نقشه پکې نشته الله په اجر سړی ته نه ورکوي چې هر عمل کو اول د نبی علیہ السلام طریقه او چې طریقه رااله نبی او ځان تسلیم شمار واقعات شته دي کله یو ماسختن بشو د واقعات د ایمان افروز د ایمان نه د ایمان دا ونه تازه کوي وخم کم دی الله دې موږ تاسو ته په دې خبرو د عمل توفیق راکړي.